ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله عنه وای بدبخترین انسان بدقسمت انسان هغه دی چې دی مړ شي ګناه یې ژوندی دی مړ شو ګناه یې ژوندی دا تر ټولو بدبخترین انسان دی سینماوي چې چا جوړ کړي اگر د مړ سلو او سینماوي ژوندی دی ګناه یې ژوندی دی یو ورځ قندار یو سپینډر حاجي صاحب ماته مولوي صاحب یو ځای ځو یو څوک مړ دی پاته ازم سره ولاړم چې ولاړم دی دا زما د حج ملګری دی پاج کړ سو ډېر ښه سړی ان اکشن بیا پاتا ماتا چې وخت وای مې وکړ بیا دی ورته وای زما پلار ډېر پخوانی سړی دی د پلانې سینما زما پلار جوړه کړې د پلانې سینما حاجي صاحب ماته وکتل بیا خندل مال یار دی ګوره چې په کم ځای کې تا نو په مولوي صاحب معافي غواړم والله که خبره یو سړی د پلار خو بیا نه چې بیانوي وای سینما زما پلار جوړه کړې زما پلار صحیح دا د مرګ بعد صفتونه دي په ژوند کې به صفتونه چي شو دا د مرګ بعد صفتونه دي څنګه دوکه سوي سخت پر غلطه باندې روان نو ابو بکر صدیق فرمایي بدبخت سړی بدقسمت سړی هغه دی چې دی مړ سو ګناه ژوندی ده دا چې د کم چا موبایلان دي دا فلمان دا ډرامې دا ټیک ټاک او سخت تباک دا سوشل میډیا په مش کې عام استاد مش فکر داري ذکر ثواب دی دا څوک د مولانا بجلیګر په ژغ څوک د مولانا طارق جمیل صاحب په ژغ څوک په کم ټیک ټاک والا ولاړه وزیر اعظم اوس تلا ورشده په کرسۍ کې لا کښېنستله د الله رسول فرمایي چې داسې زمانه راله بیا تاسو خالي ورته ګورئ د الله رب العزت له جانبه و عذابو ته چې کم عذاب پر دې باندې نه راځي دا چې دا ټک دا عجبه زه والله ډېر حیران دا کله زموږ یارانو ملګرو زموږ سره دغه ستا وټساپ باندې نمبرونه ستا پر سټیټس باندې اول یې ټیک ټاک غزل جوړه کړي بیا بل غزل پسې اچولې بیا بل غزل بیا د ښځې چم پکې راوستلی په آخر کې مولانا طارق جمیل صاحب چې راوستلی په آخر کې زما د سهار حدیث دی هغه یې وکړی دغه حدیث دی تا ووایي دا حدیث نه دی چې ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثونو مذاق کوې دا تا چې اول دا ګانا کښېښول ټیک ټاک یې و د دې بعد حدیث ولې ښووئ چې تا حدیث یې ښووئ ټیک ټاک یې ولې ښووئ سر مې په خبره خلاصېږي ستا خو دا خیال دی چې داسې د الله رسول فرمایي صحابي ته ویل کور وینې ول ووینه ول دا شان وینې او یا نه وینه ول چې شته ول دا فتنې داسې راوري لکه د باران څاڅکي دا فتنې داسې راوري هغه دغه فتنې دي عزیزان د خدای دپاره مه کوئ که کوې یا منافق سه د ټیک ټاک زوی سه که نه نو د محمد رسول الله حدیثونه بیا پر صحیح لارې شروه خلک مه خطا باسه خلک مه دوکه کوه قطعا مه دوکه کوه د الله د رسول په حدیثو ګستاخي و بیادبي و دا ګستاخي قطعا مه کوه کافر سوی به یې په ځان باندې